پاتحیات کې خپل امام ته کین امام ته چې امام صاحب زما د زوی واده دی ما ته په اسلام کې د زوی د واده طریقه وخیا مکمل د واده مکمل اول نه خیر پورا سیستم طریقه راته په شریعت کې وخیا په دې شلو کالو کې دا تاسو چا کړی ما ته نه راغلی څوک نه راغلی دغه شنر مولا می لګي صبر ودرې لازم یو قدم بل اخلم سټپ بای سټپ توجه غواړم منځ عبادت ته طریقې موجود ده ذکر عبادت ته طریقې موجود ده حج عبادت ته طریقې موجود ده عمره عبادت ته طریقې موجود ده درود شریف ویل عبادت ته طریقې موجود ده ذکر عبادت ته طریقې موجود ده وای واده عبادت ته طریقې موجود ده واده با طریقې موجود ده اوس به خبر لګي سپینې کومه ته لګ متوجه شي دلته امام څوک دی استاد امامت څو کال شو 20 کال په دې 20 سال کې صبر وکړه مونږ جمعه ترل د امام نه د روزې تاسو کوي چې صاحب مونږ امام نه د روزې تاسو کوو د زکات د مسلو تاسو کوو د حج د مسلو تاسو کوو اور غټ اختر کې د قربانۍ تاسو هم کوو چې استاد جی په ما قرباني کی یو کنه پتا قرباني کی او چې چاړه زما پلاس کې پتا سي انټرنیشنل قرباني کوم ته چې د قربانۍ تاسو کې د حج اور چرته مان تاسو نه کی مال یو کس تیر رمضان د غټ اختر کې راغی ماته مفتی سے په ما قرباني کیږي مې ولي چل سدي او هه دا تاسو هغه څوک چې چا د قرباني نیت نه کني څوک چې قرباني کوي هغه پتو پسې نه ګرځي هغه چرته می خور اوستي بیا تړلې غي وتا چوري دا خو جذبه ابراهیمی دا توجه ما څه چل دی وې 2 لک روپے قرضدار په ما قرباني کیږي ماته دا 2 لک بسوک ختمي وې زبې ختمم مې چې 2 لک قرض ختمول شي شل زره نورم قرضدار شه در باندې کیږي ته ټول کاروبار په پاکستان کې ودونه په قرضو کې غمونه خیراتونه په قرضو کې امپورټ ایکسپورټ کاروبار پراپرټي ډیلینګ دی په قرض باندې کې اور خیرات په قرضو نه کیږي تی وکا او سي خرمه ولې نه کیږي توجه دیو جنا زما موضوع د واده نکاح موضوع د غیته مې پرې دی واده عبادت ته مولوی صاحب تراشه موږ د روزې د زکات د حج عمرې تاسو کو زه د امام نه تاسو کوم صبر چې د یو سړی د زی واده او د جمعه تراشه خپل امام ته زنو یې تلمس پاتحیات کې خپل امام ته کین امام ته چې امام صاحب زما د زوی واده دی ما ته په اسلام کې د زوی د واده طریقه وخیا مکمل د واده مکمل اول نه خیر پورا سیستم طریقه راته په شریعت کې وخیا په دې شلو کالو کې دا تاسو چا کړی ما ته نه راغلی څوک نه راغلی دغه شنر مولا می لګي صبر ودرې لازم اور د چا د لور واده اور امام تو امام صاحب د پیغمبر لوریان سلور وی زینب رقیہ ام کلثوم نور نظر لخت جگر گوشہ فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء فی الجنہ رضی اللہ عنہن امام صاحب پیغمبر سلور لوریان واده کړي زما د لور واده دی ما ته په اسلام کې د لور د واده طریقه او قاعده تاسو نه چا کړی دی اوس صبر وکړئ امام صاحب نه تاسو دا تاسو کړی دی زما خوښ شم صبر اجي صاحب وره دا امام چې مخ کې ولار دی زه د خان خانی منم زه د ملک ملکی منم د نواب نوابی منم خو د امام نظب بعد ځکه موږ پارچه ګمان کوو پاکستان کې څومره پارټي دي ټولو پارټو والا مسلمانان دي او دا ټول منځونه کوي وایي منځونه په چا بدګماني نه کوي چاته بېلمازه نه وي دا ټول منځونه خو دا منځونه دوی په سپونو کوي که په مصله کوي ووایه سپونه کوي نو سپونه مخکې دي که مصله مقتدیان مخکې دي که امام نن په دې مسله ځان پوه کې امام صرف نماز میں مقدم نه یې د زندګۍ په هر موړ کې هر پهلو کې ستا د امام زما د پیغمبر جان نشین زما د پیغمبر د مصلی وارث مکان جوړے وورا مکان جوړے پلازا جوړے مارکیٹ جوړے دکان جوړے انجینئر سره مشوره بات کی کارپینټر سره مشوره بات کی اول سیر سره مشوره بات کی ټیکدار سره مشوره بات کی پہله مشوره به عالم دین سره کې چې په اسلام کې د تعمیر طریقه څنګه ده زدانم چې چا کور جوړو د جمعه امام ته ناس څنګه تعمیر وکم ستاد زو واده دي ستاد لور واده دي رونو سره مشوره بات کی خويندو سره مشوره بات کی قام قبيله ولا سره مشوره بات کی پہله مشوره به عالم دین سره کې وای عالم دین مقدم دي عالم دین نو واده عبادت دی وای واده دو رواجونه بیانوم بس